الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمندو محترم ورونو، د قرآن عظیم الشان د تلاوت کولو الله جل جلاله پر هر حرف باندې انسان ته 10 نیکۍ ورکوي، پر هر حرف باندې. او بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف یو حرف پر دې باندې 10 نیکۍ الله تعالی ورکوي، او لام بل حرف دی پر هغه باندې الله جل جلاله تلاوت کوونکي ته 10 نیکۍ ورکوي. میم جلا حرف دی پر هغه باندې 10 نیکۍ ورکوي، یعنی په قرآن عظیم الشان کې پر هر حرف باندې 10 نیکۍ الله تبارک و تعالی ورکوي. نو قدرمندو، په قرآن عظیم الشان کې په آخري سفارو کې 90مه سفاره چې د هغې په سر کې سورة ملک پروت دی چې تبارک الذی بیده الملک. دغه سورت ډیر فضایل لري. په ترمذی شریف کې او داشان نسائی شریف کې، ابن ماجه کې، سنن ابو داود کې او مسند احمد کې، دې ټولي کې دغه سورة ملک ډیر فضایل بیان شوي دي. ترمذی شریف کې حدیث مبارک راځي، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې ضرب بعض اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم خباءه على قبر، چې بعضی صحابه کرامو خپل خیمه پر قبر باندې درولې وي، وهو لا يحسب انه قبر، د دوی د صحابه کرامو دا ګمان نه و چې دلته به قبر وي. فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. وای داسې بلا پیښه سوه چې کله به دوی په خیمه کې وه، نو په خیمه کې چې به قبر بیا و، په قبر کې به انسان و، نو هغه څخه به دا اورېده کېدله چې هغه دغه سورة ملک وایي چې تبارک الذي بيده الملک حتی ختمها، تر پایه پورې به دغه سورت په قبر کې وایي. نو دی بیا وایي فأتى النبي صلی الله علیه وسلم، بیا یو صحابي مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رالی، فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انی ضربت خبائي على قبر، ما خیمه وهلې و، خیمه مې جوړه کړې و پر یو قبر باندې، خو وانا لا احسب انه قبر، زه په دې باندې نوم خبر، دا ګمان مې لا نه کوي چې دلته به قبر وي. فاذا فيه انسان يقرأ سورة تبارك الذي، نو چې بیا مې کله خیمه جوړه کړه، نو بیا مې ولیدل چې دلته قبر دی او پر دغه قبر کې انسان دی او دغه سورة ملک وایي تبارک الذي بيده الملک حتی ختمها، تر څو چې ختم کړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا ورته وفرمایل چې دا داسې ملک او دا سورة ملک داسې یو سورت دی چې دا انسان د عذاب قبر څخه منع کوي، یعنی که انسان د دې تلاوت کوي پر هغه باندې د قبر عذاب نه راځي. او دا شان بیا ورته وویل چې دا منع کوونکی د تنجیه من عذاب قبر، چې دا د عذاب څخه د الله تعالی جل جلاله څوک منع کوي، هغه ته به د الله جل جلاله هغه عذاب په قبر کې چې ورکول کیږي هغه به ورنه کول سي. معززو، ډیر احادیث مبارکه راغلي دي دغه صورت په فضایلو کې. ترمذی شریف کې بل حدیث شریف راځي، حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان سورة في القرآن 30 آیة، په تحقیق باندې یو سورت دی په قرآن عظیم الشان کې چې هغه 10 آیته دی، شفاعت لرجل حتى غفر له، دا سورت چې څوک تلاوت کوي
دغه صورت د دغه رجل د دغه انسان د دغه تلاوت کوونکي دپاره شفاعت کوي تر داسې چې دته دا ګناهونه ټول معاف سي. وهي تبارک الذي بيده الملک، دغه صورت تبارک الذي بيده الملک دی. مسند احمد کې هم دا حدیث شریف راخي، سنن ترمذی شریف کې راخي، سنن ابو داود شریف کې راخي، او ابن ماجه هغه په خپل مصنف کې دا کتاب راخي. دا احادیث ټول په دغه کتابونو کې راغلي دي. سنن ابن ماجه په خپل مصنف کې دا حدیث مبارک راخي. نو معززو، امام بهقي رحمت الله علیه دا حدیث راخیستی دی په اثبات عذاب القبر کې. نو دغه څخه ثابتېږي دا لا هم چې بعضې خلک چې کیفتنان ورته ویل کېږي یا نور ګمراه ډلې وي چې هغه د عذاب قبر منکر دي، نو دغه حدیث څخه امام بهقي رحمت الله علیه عذاب قبر لا هم ثابتوي. او دا شان مرعات المفاتح کې هم دا حدیث شریف راخیستل سوی دی په جلد وهم صفحه 221 کې. او دا شان المنهل العذب چې د سنن ابي داود شریف شرح ده، په هغه کې ډېر تفریعات ور باندې کړي دي په جلد 8 صفحه 19 کې. معززو، راځئ چې دغه تلاوت شروع کو او دغه په تلاوت سره موږ د عذاب قبر خلاص سو او د قیامت په ورځ دغه صورت موږ د فاره شفاعت کوونکی وګرځېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.